د قرآن حکیم په اخري سورتونو کې یو راکوټې غوندې سورت چې سورې اخلاص ورته وایي او موږ خلک ورته قل هو سورت وایو. په ټول قرآن حکیم کې د الله تعالی صفتونه په دې سورت کې ذکر شوي دي او د الله د یووالي، د الله د قدرت، د الله د توحید جامع بیان دی. پکې سورت راکوټې دی او معنا او مقصد یې ډېر لوی دی. او زموږ عام مسلمانان دونه په مانځه کې د دې تلاوت هم زیات کوي. نو په کار ده چې موږ د دې صورت معنا، د دې مقصد او د دې فضایل وپېژنو چې د دې څومره فضیلت دی د الله په نس. د مکې مشرکانو د نبي علیه السلام نه تپوس وی د الله رسوله دا فلانکې شی د خط نه جوړ دی، دا فلانکې شی د اوسپنې نه جوړ دی، دا انسان د خاورې خټې نه پیدا دی، دا فرشتې د نور نه پیدا دي، دا پیریان د اور نه پیدا دي، دا الله د څه نه پیدا دی. او دارنګې یهودیان چې څومره د مدینې شریفې هغوی به هم دا تپوسونه کوله چې الله د څه نه پیدا دی. نو رب العالمین دا صورت نبی علیہ السلام ته نازل که او د جواب خلاصه به یې زه مخکې درته وویم چې الله هغه ذات نه دی چې تاسو یې په دې مخلوق قیاس کوئ چې کوټه خو د خښتو نه جوړه ده، یا دا لوډسپیکر خو مثلا د اوسپنې نه جوړ دی، یا دا ټچ خو د لرګي نه جوړ دی. تاسو د الله قیاس په دې څیزونو کوئ. الله هغه ذات دی چې هغه نه څوک لیدی شي په دنیا کې، آخرت کې به انشاءالله مونږ دیدار او ملاقات کوو. په دنیا کې څوک نشي کتلی، نه څوک په لاس محسوسولی شي. د انسان د عقل نه بالاتر ذات دی. نو چې کوم څیز د انسان د عقل نه بالاتر وي، د انسان سترګې، د انسان لاس، د انسان دماغ، د انسان قلب، پوز او غوږونه یې نشي راغشتی، په صفت پېژندلی کې. اوس یو شی په سترګو ښکاري او ما ته یو سړی وي دا څه شی دی راته نه جوړ دی، نو زه به ورته اشاره وکړم چې دغه څیز دی، ورشه ویې ګوره چې څه نه جوړ. او چې کوم شی په سترګو نه ښکاري، نو چې زه تا ته بیانوم په صفت به یې درته بیان. ته اوس مثلا بیت الله نیلې مال مثلا لیدلی دی او تی نیلې، نو زه خو ورته ګوته نشم نیوی، زه به د هغې صفت تا ته بیان. خو ما یې صفت بیا هم لیدلی نو زه به یې پوره صفت بیان کړم. او که یو شی داسې چې د هغې ما لیدل نه کړی، لکه جنت شته موجود دی، دوزخ شته موجود دی، نو زه به د هغې صفتونه بیانو. داسې نشم کولی چې درته ووایم چې هغه جنت دی او د دې څیز نه جوړ دی او دا به یې پکې او دا هغه چې کوم نبي علیه السلام هم ته ویلي دی د هغې بیان به. نو الله ذوالجلال په دې صورت کې خپل صفتونه نازل کړي چې که ما پېژنې ما به په صفت پېژنې. زه داسې نه یم لکه ستاسو د مخلوق په شان چې د یو څیز نه جوړ شوی. هغه د الله ذات نور دی، نور د الله ذات دی. او د مشاهده او لیدل به مونږ انشاءالله د قیامت په ورځ او په جنت کې رب العالمین مونږ ته رانصیب کړي. الله دې دا د هغې د سوالونو جواب شي. معنی څه ده او نوم یې څه دی؟ نوم یې سورې اخلاص. د دې ډېر ګڼ نومونه دي. مشهور نوم یې اخلاص. د اخلاص معنا دا ده چې یو شی خالص ذکر کوي او بل څه ګډون پکې نه، بل څه شی ورسره نه،
نو په دې صورت کې صرف او صرف خالص د الله د ذات او د الله د ښکلو صفتونو ذکر دی، بل څه آمیزش او ګډون ورسره نشته. کوم قاری چې د دې صورت تلاوت کوي نو دا سړی د اخلاص نه ځان ته مؤمن وایي، دی مفلس مسلمان دی چې د دې صورت تلاوت کوي او عقیده یې پرې وي. او یا دا چې کوم انسان د دې صورت عقیده ولري رب العالمین به د جهنم نه خلاصې نصیب کړي. معنی دا درنو لفظی معنی نبی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین فرمایي قل اوایا ورته ای پیغمبره هو دغه ذات چې د کوم ذات تاسو باندې تپوس کوئ چې دا د څه نه جوړ دی او څه شی دی او څه حقیقت دی، الله دا د ده نوم دی، د دغې ذات د پروردګار نوم څه شو؟ الله. د اسم ذات د الله تعالی ذاتی لکه زما خپل ذاتی نوم دی او ستا خپل ذاتی نوم دی. نومونه د رب العالمین ډېر دي، نور هم شته، هغه صفتي نومونه دي، دی ذاتی نوم دی د رب العالمین. او دا اسم اعظم دی رونو، بعض علما وایي وی دې ته اسم اعظم وایي، د الله په نومونو کې لوی نوم چې پیغمبران او نیکان او صالحینو به کوم نوم د الله غشته او په هغې به د الله نه سوال کو، هغه دا نوم دی. یا ته که یو سوال د الله نه کې او وی دا دې قبول شي، اسم اعظم ته مخکې ذکر کوم نو دا الله نوم ته مخکې ذکر کوم. او ډېر لوی برکت دی رونو د الله د دې نوم. حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتی شي الله الله ویل کېږي، تر هغې پورې به قیامت نه راځي. دومره لوی برکت. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی به د قیامت پر ورځ الله ذوالجلال به په هغه باندې فیصلو کې نیکي او بدي دواړه به وتللی شي، او د ګناهونو به یو کم سل دفتری او د نیکو به یو دفتری، او دا یو کم سل دفتره د ګناه دا به څونه وی که یو دفتر راخور شي نو د ځمکه او اسمانونه پې ډکېږي، دا به یو کم سل دفتری. دا به د ګناه وي، یو دفتر به د نیکو وي چې دا ونه وتلي ګناه به درنه شي، الله به پې حکم وکړي دی جهنم ته روان شي، جهنم ته به ورونو دی روان شي. وی چې سمن ځي بوځي نو رب العالمین به اعلان وکړي فرشتو ته دا سړی راوګرځوئ، د دې یو وړه غوندې نیکي پاتې ده، پوټینی غوندې، هغه نیکي به ولتلي نو په یو راپوټي پوټیني کاغذ باندې به د الله نومې دا به ورکړي چې وروره دا وړه نیکي دې پاتې ده، ته ورشه چې ستا دا نیکي پاتې ده د تلې د میزان نه د وزن نه چې دا د نیکو کې واچې چې دوباره ټول شي. بې به وایي دا خو پوټې نیکي ده، الله وایي لا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه ده، که پوټې نیکي ده خو ستا پاتې ده دا به دله خامخا تلې نه کېږي. دا الله نه صغیر نه دی، خدا د خپل نوم قدر او لوی ښيي. رب ما هذه البطاقه، پروردګار دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ دا کاڼو زما په نیکو کې واچولی شي نو څه پرې کېږي؟ دا یو پوټې کاغذ اخوا یو کم سل دفتر او یو دفتر دومره چې ځمکې اسمانونه پې ډکېږي، خو الله به وایي چې نه خامخا به تللی کېږي، واپس به چې تله د میزان برونو لګېدلي، الله به یې په خپله نګراني کوي. حضرت آدم علیه السلام به ولاړې او د کوم امت سره چې حساب کېږي دا امت پیغمبر به ولاړ، اسرائیل علیه السلام، جبریل علیه السلام، آدم علیه السلام، ټول اولاد د دې به ټولو ته ولاړې. ډېر ګران کار دی، الله دې موږ ته اسانه کړي. نو چې هغه وړه نیکي وله بیا په تله د میزان
په نیکو کې واچي یو کم سل بل خوا کې نیکې به درنی شي. مخکې په د دوزخ اواز شوی اوس به په د جنت اواز وشي دا فلان کې د جنت ته روان شي. دی بوی خدای دا څه شی دی؟ داسې یو رکوټې غوندې کاغذ پوټې نه او زما په د ټولو ګناهونو مقابله وشوه، په ټولو ګناهونو زما دا پوټې کاغذ دروند شو. دا څه شی دی؟ ولذکر الله تعالی ولذکر الله اکبر. دا الله د نوم نه لوی څیز بل نشته. دا د الله نوم دی ورونو چې د په اخلاص اغشتلی، په اخلاص د الله نوم چې والی. په طبراني کې یو حدیث دی، یو سړی یو ځل ووایي الله. ګوره سړی تکلیف کې راشي نو که ډېر هم د الله نه باغي دی خو چې ده ته تکلیف رسي او دی مسلمان دی به د الله نوم یا الله خیر وایي که نه وایي. زنانه وایي یا الله خیر، نارینه وایي یا الله خیر، ګاډی لږه مو جنګېږي یا الله خیر. د الله نوم دې واغېسته نو الله داسې نه دی لکه زما ستا. ما ته خو چې اواز کېږله مې خوښه ده درځم که نه درځم، اورم ستا اواز او که نه اورم، او چې درشم زه به ستا څوکم. او چې الله ته دې اواز وکړه نو رب العالمین ته وی یا الله یا ته وی الله، نو پروردګار درې ځله درته اواز درکوي. ولې بنده ولې بنده ولې بنده درې ځله اواز کوي. ته یو ځل وی الله درې ځله اواز کوي او ستا اواز اوري، هر ټیم یې اوري، هم د شپې هم د ورځې. ځکه الله له نه خوب شته نه ولا غفلت ته نه ولا بې توجهي شته. او چې بیا اواز درکوي ولې بنده، نو انسان که اواز درکړي ولې، نو ممکن د دروغ هم ووایي، ټګي مو کوي. الله نه دروغ وایي نه ټګي کوي، نه د چا نه یېرېږي او نه د چا نه شرمېږي، نه پرې څوک زورور شته، نه څوک منع کوونکی شته. د الله د ذات چې یو کار کوي لا احصي لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدیث کې راځي که تا ته یو فایده رسوي څوک یې منع کولی نه چې دا فایده مه رسوه، او که تا نه یو شی اخلي چا کې طاقت نشته چې هغه را واپس راوړي تر څو چې الله پرې څه نه کړي. داسې درونو که نه، نو چې الله وایي ولې بنده درې ځله درته وایي نو خو تپوس ته نه کوي چې ستا حاجت دی وایه که نه زه دې امداد وکړم. زما ورونو دا د الله د نوم برکت. نو اسم که څوک د الله نوم اخلي الله 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 رب العالمین ته خوشحالي. او چې دا ذکر څومره څوک کوي د دې الله د نوم په برکتونو کې لیکلي دي چې څومره د الله نوم څوک زیات اخلي د ده په زړه کې به د الله په ذات یقین نورم زیاتي. د دې ورد کوي ورد الله 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 په تسبیح باندې اړوي لا اله الا الله ور د الله نوم پکې راغی. نو چې څومره دا اړه نو یو فایده خو دا ده چې ستا یقین به د الله په ذات زیاتي، یقین به دې مضبوطېږي. او دویمه فایده یې دا ده چې د هر قسمه مصیبت تکلیف نه چې درته را روان دی الله به دې وروسته ساتي. ته دا مخکې وایه خو چې کوم مصیبت تکلیف دله مقرر دی د هغې نه به د رب العالمین محفوظ ساتي. دا د الله ذات، د الله د ذات ښکلي نوم اسم اعظم چې کوم الله ځان نه کوم نوم یې ښودی دی ښایسته نوم. زه خو دا وایم بعضې خلک پروردګار ټیک ته تعلیم کې ځان څوک وایي خدا په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی، خو په ټولو کې ښایسته نوم هغه دی چې کوم الله ځان دی ښودی دی. نو دې سره خوله بده راکړي الله وایه الله، دا نور مو وایه الله وایه معنا ټیک ده د ټولو، خو الله وایه دا هغه نوم دی چې ځان یې په خپله مقرر کړی دی. قرآن حکیم کې الله نه چې زما لپاره اسماء حسنا دي کوم چې تاسو لولئ نو ولولئ، خو په ټولو دپاره اصل د الله ذات دی الله الله لا اله الا هو الحي القيوم. نو بهر کیف دا د الله د نوم برکت او صفت. ووایه ای پیغمبره تاسو چې قل ووایه هو کوم ذات چې تاسو تپوس د هغه متعلق ما نه کوئ هغه الله احدون یکتا دی، دوه نه دي یو دی یکتا ذات کې یو دی الله، دو خدایان نه دي. صفتونه چې د الله کوم دي داسې د بل چا نشته، او چې کوم کار الله کولی چې داسې د چا پلار نه
دا درې خبرې مې درته وکړې. یک تنها بعضې خلک وایي دوه خدایان، څوک وایي درې خدایان، څوک وایي ګڼ خدایان دي. الله قرآن حکیم کې فرمایي که دوه وي، د دوه بادشاهانو اثر په بادشاه جګړې کوي. دا یو ملک نه دی بل ملکی، او یو وي چې دا ملک ما قبضه کړی، بل وي چې دا ملک ما قبضه کړی، او چې په یو ملک کې دوه بادشاهان، تاسو دا خپل ملک ونه کتل. صدر لګي چې وزیر اعظم درکې، وزیر اعظم لګي صدر درکې، دوه طاقتونه کم ځای کول کې یو ځای کېږي. لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا، که دوه خدایان وي، یو به وي د انور دې طرف نه راوخت، بلا مو دې تېره شوه، ورېږه یو ناشنا کارتو دی بل طرف ته راخېږي. یو به وي دا سپومۍ دې طرف ته روانه ده او د شپې راخېږي، ورېږه یاره دا سپومۍ دې بل طرف نه راخېږي چې په داسې لږه چکر ولګوي، لوی تصادم به جوړ مصیبت. یو الله دی. د هندوستان کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې هندوان د 33 کروڑو خدایانو عبادت کوي. د 33 کروڑو خدایان. موږ د چا عبادت کوو؟ د یو الله، هغه ذات چې زموږ خالق او مالک موږ یې پیدا کړو. کوم کاڼي چې پښتۍ راویلې په جیب کې کښېني، هغې ته سجده کوي، عبادت کوي. په خپل لاس د کاڼي نه بت جوړ کړي، پوزه وله په خپله جوړه کړي، سترګې وله په خپله جوړه کړي، خوله وله په خپله جوړه کړي، دومره بېوقوف. خو تا جوړ کړ نو تا له به زوی درکوي. هغه له خو سترګې تا جوړې کړې، هغه له خو لاسونه او پښې تا جوړ کړل، نو تا له به مال او دولت او عزت درکوي، بیا هغه ته ټیټېږي او رام رام ورته کوي. خو تا جوړ یو لته چې ورکوي خوا غورځېږي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو د مشرکانو سره مقابله وه، د هغوی به دا قاعده وه چې یو کوټه کې به هغه خپل چې کوم غټه عبادتخانه به وه، غټ بوت به پکې ولاړ وو، دا واړه خدایان به تېږې چاپېره ولاړ. د دې به دا قاعده وه چې خوراکونه او میوې به یې راوړې، د هغې مخکې به یې کېښودې چې برکتي شي. لا وړل خپل میلې ته سیل له بلاړ، اختر به یې بار منه، او چې کله سیل نه واپس به راغی، نو بیا به یې خپلې میوې او خوراکونه راواخېستل، نورو کې به یې ګډ کړ، کې به نستل خوړل. ابراهیم علیه السلام کوي دشمن ظالمان دا څه کوي؟ نو دا به زما خدای وي چې پرېوت، وي هغه خدای مې نه دی پکار چې پرېوځي. سپومۍ رڼا ورکوله، ستاسو څه خیال دی چې دا به زما خدای وي؟ مړه اوس لږ ساک پسې ګوره، چې رڼا یې ختمه شوې، زما د خدای رڼا نه ختمېږي. ستورو پړقېدل شروع کړل، تاسو څه وایئ چې دا خدایان دي؟ ودرېږئ، د دې پته به مو لګي. چې موده تېره شوه، رڼا یې ختمه شوه، وایي زما هغه خدایان نه دي پکار چې هغې رڼا ختمېږي او هغه پرېوځي. زما هغه ذات رب دی، هغه ذات مې الله دی چې هغه یو وخت کې نه پرېوځي، نه رڼا ختمېږي، نه برکت ختمېږي، او نه وجود ختمېږي. هغې خو پوه پلار ته به یې نصیحت کو، بوت به یې پلار جوړو، غټ بوت به یې جوړ کړ، دی به ورسره خوا کې ناست ابراهیم علیه السلام. د هغه پلار به د بوتانو ډیزاینونه جوړ کړل، غټ غټ مزېدار به یې جوړ کړل، بیا به خلکو د هغې نقشې جوړوي، دی به ورسره ناست، هغه سره به هغه د جوړولو سامان او سټک او هغه چې کوم سولې وي، هغه پترا شي، هغه کاڼی، نو چې هغه به پوزه جوړول، ده به د نیکه غلی غوندې ورکړ. نو چې نیکه به یې ورکړه، نو لویه ډکره به ترې لاړه، او ما دونه خواري وکړه، تیار مې کړ، یو پوزه یې پاتې وه، نو دی به ترې وتښتېد. پلار یې ویې راشي دا دوی بلد کړي بوتانو سره، چې لږ عادت یې پیدا شي، وړه کې مینه پیدا شي. بچې دا بوت مې جوړ کړ، هغې دا ورته مونږ بوتان وایي، هغې ورته خدایان وایي. دا خدای مې جوړ کړ، دا بازار کې خرڅول غواړي، بچې وړې نه چې خرڅې کې، اوس خدای خرڅوي. څه په مقل قوم دی که نه، حیران شي. دا قل خلاص خلک خدای خرڅوي، پیسې او هغه ته بیا سجدې لګوي. شیطان هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه، وي د شیطان بې لارې به په لار نشي رحمن. که هزار نصیحتونه ورته وکړې، د خدای بې لارې به په لار نشي رحمن. نه هغه بوتې چې د بابا به خرڅ وکړ، ښه مزېدار خشته مالوچو کې تو شوې بند په اوږې کې د پلار په مخ کې، خو چې دروازې نه یې بار کړ، جیب نه یې پړې راوویست او پکې وله واچو. دې مخکې نه بوت ځان پسې راکاږي بازار کې،
او اواز عجیب کوي اے خلکا هغه شي خرصوم چې فایده نه رسي او تاوان رسي څوک یې اخلي خلکو رامنډه کې او هو داسې کې زموږ خدای دې په مخه کړی ظالم خلکو به چغې جوړوي داسې کې زه ظالم شوم ظالمان تاسو یې زه ناپویه شوم ناپویه تاسو یې زموږ خدای دې په مخه کړی مکې د ورته پړی چول دی او راکاږي او ابراهیم ته بد رد چې دا لیونی دی عیاذا بالله ظالم دی عیاذا بالله ټوکې کوي زموږ خدایانو پورې هغه به ظالمان تاسو یې زما خدای پورې ټوکې کوونکي تاسو یې بهر کیسو روچت به یې کته غیږ کې به یې ونیو زموږ خدای نه چې جناب دوی میلې ته تلل وي مونږ سره میلې ته نه دی وی نه زما طبیعت برابر نه دی مانو پړسېدلی دی چې ستاسو دا بوتان بېغمه کړه تاسو ما میلې نه بوځئ دې لاړل چې دې لاړل دې راغې دروازې چې نندې ټک ورته ماته کړه چې ورنه و بوتان په کوټه کې لګېدلي دي او مشر بوت چې پکې کوم هغه لوی خدای دی دا وي اوس هغه هم پکې منځ کې ولاړ دی او بله لوبه به یې کوله سر به یې وله شاته مه بله وګوړي سر باندې به یې دې بوتان له شاته وګوړي مګري نو بیا به ورته بل سړی کېنلو چې مچان ته شه دا به مونږ سټو د برکت لپاره عجیبه خدای دی مچان ته شه کوم خدای چې ځان نه مچ نشي چللی پریمو کې مچان نه نوځي نشي چللی تا نه به څه مصیبت لري جناب ابراهیم علیه السلام روبې چې راننوتو مزېدار خوراکونه اوس پراته دي بوتانو ته مخکې ورته ویله تاکلو خورئ نه میوه ته پرته ده قسم قسم او ظالمانو بق وخت ورته ګوره خورئ نه نو بوتان څوس کوم ځای جواب ورکوي ما لکم لا تنطقون خبرې به نه کوئ زه ته یم خورئ نه خبرې کوئ نه لاس بیړه کوئ بس ته برګې ورسره اوچتې کړه او ټس ټوس یې شروع کړه ټولې ټکو ته ترې لاسونه او پښې بوتان یې مات کړل او تبر یې راواغېسته غټ بوت په دا اوبه کې یې ویځار هغه ته هغه ونه الله چې دې میلې نه راغلل او په عبادت خانه راغلل دا خو چې ویې کتل بوتان ټول ټکو ته ترې پراته دي خدایانه لوړې پراته دي مات نه کړې او غټ بوت ته تبر ویځار دی دې هره ونیو وی دا چا کړي دي هره فتح یسکو څنګه دی یو الک دې مونږه د هغه د دې ذکر کوي یقال له ابراهیم بیره په دمون پایان سره دا کار تا کړی دا تا مات کړی دي او تاسو هغه ورو په پک چا سره هغه بس کوي ته برګي چا سره هغه نه تاسو نو مرغه کاکا په پکې وېځان او ما ته چې تا مات کړی دي ته مرغه سره هغه نه تاسو کوي نه بچی نه ویلې دا خو هغه ویلې په پک چا سره خو دا کوي نو ته مرغه هغه مشر کاکا په وګورئ بس هغې خو پوه شو چې دنه خو موږ نه تپوس کولی شو نه جواب را کولی شي نه لاس وزولی شي نو ورته ابراهیم علیه السلام روچت شوی نه خدای ظالمانو د هغه څیزونو عبادت کوئ چې نه فایده در کولی شي نه هم د تاوان نه خلاصولی شي نه ځان بچ کولی شي نه تا بچ کولی شي نه لاس وزولی شي نه جمع وزولی شي دا څه کوئ مخلوق خلق بریانه دی چې د ابراهیم علیه السلام خبرې منلې وې نو ورته وویل الله له بچ نو دریدش کروڑا معبودان خدایان دي د هندوانو چې هغې ته عبادت کوي او ما یو رساله کتلې انسایکلوپیډیا هغې ترجمه هغې کې لیکلي دي چې داسې خدایان او بوتان هم شته دي د دې هندوانو د دې مشرکانو چې میانس کې ډډ کړي نو په دا خوله کې ورته پی ور واچوي نو هغه ترې څټي د سپو عبادت کوي د سپو داسې قوم نشته د پیشوګانو عبادت کوي داسې قوم نشته او داسې بدبخت او ظالمان او همقل خلک هم شته بېادبي د مافي چې د دې سپو د پیشوګانو د هغه مخصوصو اندامونو عبادتونه کوي امریکا غوندې ښار کې په امریکا غوندې ملک کې ما یو ځل یو رساله کتله د شیطان یو قوم داسې شته نو شیطان خو نه چا لیدلی دی او نه یې څوک لیدی شي نو شیطان چې عام خلک ذکر کوي که نه نو هغه یو سخا غوندې شکل زړه ته راځي نو یو خطرناک او هیبتناک او سخا شکل یې جوړ کړی دی په خپل سوچ وي دا شیطان دی د هغې عبادت دا الله فضل دی ورونو موږ د چا عبادت کوو د یوازې هغه ذات چې هغه خالق دی مالک دی د ټولو کائنات
دا ټول کائنات پیدا کړی دي، نه ولا خوب راځي، نه ولا ستړیوالی راځي، نه ورله بیماري راځي، نه د چا نه یریږي، نه د چا نه شرمېږي. داسې ذات، هغه ذات چې هغه د نفع د فایدې او د ضرر د دواړو مالک دی. تا له اولاد درکوي، تا له خپل شکل عزت درکوي، علم درکوي، پوهه درکوي، مال او دولت درکوي، او په یو ساعت کې دا هر څه درنه اخیستلی شي. الله احد یتار یتا، یو ذات دی، دوه نه دي، یو ذات. او صفتونو کې هم د هغه برابر څوک نشته. د الله چې کوم صفت دی، د الله په شان علم د بل چا شته؟ قرآن حکیم کې الله فرمایي په دې مخ د ځمکه چې څونه پاڼې د غرونو پروت دي، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، الله تعالی تا په کور کې یو بوټی کرلی دی، د هغه یو بوټي نه پاڼې پرېوځي، تا ته پته ده چې دې کې څونه پاڼې دي؟ په خپل لاس یې کرلی. او په دې مخ د ځمکه چې څومره بوټي دي او په دې کې څومره پاڼې دي، الله ته خبر ده. تا یو موټی غنم راواخېستل، پټي کې دې ونستل، اوس دا خپل غنم چې دې پټي کې وکرل، دا تا ته نه دي معلوم چې دا کم کم ځای دانه پرته ده. او چې څومره غنم، جوار، تخمونه، واړه، غټ، نري، شلشم، اورې، او دا نري تخمونه، بعضې داسې چې په سترګو هم نه ښکاري، داسې تخمونه چې په سترګو هم نه ښکاري، لکه د خریلي تخم. الله قرآن حکیم کې فرمایي ولا حبة فی ظلمات، داسې یو دانه چې د ځمکې په دې تیارو کې دننه پرته ټول الله ته معلوم. داسې علم ما سمه د الله نه بل چا شته؟ ستا زړه کې به یو خبره راشي، ته به تلانې خبر رب العالمین به خبردار. د الله په شان قدرت او طاقت یو ساعت سره کې راونیسي، غټې غټې بندې په ځمکه کې دننه. عادیان وګوره، ثمودیان وګوره، د لوط علیه السلام قوم وګوره، یو سکند سره اسمان ته ورسول، ځمکې ته راوړي. تا په خپل وطن کې دغه زلزله ولیدله، په کشمیر په دغه علاقه کې یو ساعت سره یو زلزله راغله، او څومره علاقې او څومره وطنونه یې په ځمکه کې دننه کړل، پته تر ننه پورې نه لګي چې څومره انسانان لاندې لاړل. او په دې خپل کلي کې او په دې علاقو کې دا سیلاب دی ولیدل، سهار وختي چې راپاڅېد، اوبه ټول کورونو کې دننه ننوتوي، څومره کورونه راپرېوت، څومره خلک پکې شهیدان شو، مړه شو پکې. یو زلزله راشي، یو آفت راشي د اسمان نه، دومره طاقت او قدرت د بل چا شته کوم چې د الله نشته. الله چې کوم اورېدل کوي، هر ځای کې چې څوک څه خبره کوي الله اوري، بل څوک نه اوري. دا د الله په شان لیدل هر ځای نه خبر ده، هر څه ورته هر وخت کې ښکاره کېږي. دا چې خشته ښکلې کومه سپومۍ روانه کړې ده، داسې کار بل څوک کولی شي؟ نشي کولی. زمونږ څه یو بجلی ده، دا پکې لوډ شیډینګ دی، بجلي کله اوبه نشته او کله اوبه ډېرې دي، دا بجلي نن نشته دی، هو صبر کوه، 2 ګنټې به نه 3 ګنټې به نه، دا زموږ رڼا ده. پکې دی بجلي شته نو هوا به کوي، او چې نشته نه به کوي. او پرج دی نو چې 100,000 په 150,000 روپۍ پرج والي، نو زما په خیال چې زیات نه زیات داسې نیم ګز ځای لري یخی. او د الله تعالی پرج دی معمولي غوندې هوا یې پرونه چلوله، سب بیګا پلستن کې څوک نشو ګرمي. ستا د 100,000 پرج 3 جامه وره جوړوي. او د الله فرجونه ورشه وګوره، په دې سوات کې وګوره، په دې مری کې وګوره، نو په فوټونو په ګزونو واورې دا غرونو ډک درې واورو پراته. داسې بل څوک کولی شي؟ نشي کولی. لږ ساعت چې اوبه غواړي، داسې تاو ګرمي در باندې راولي چې دا واورې مو ته بیا نشي ټینګېدی. الله احد په ذات کې یو دی، 2 یا 3 خدایان دی. د الله په صفاتو کې تنها دی، د الله په شان خشته ښکلي صفات د بل چا نشته. ان الله جمیل یحب الجمال، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ډېر ډولې او ډولې خو د الله په شان خشته ښکلې ذات بل نشته. جنت ته الله تعالی مونږ بوځي. حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین به جنتیانو ته خپل دیدار وښیي، خپل ذات به ورته وښیي جنتیانو ته. 80,000 کاله کې څوک د جنت خوشحالي وویني، د جنت خوشحالي 80,000. د جنت داسې خوشحالي دي چې هغه د انسان زړه کې نه تېرېدی شي. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نیکانو بندگانو له داسې خوشحالۍ مې ساتلي دي چې نه غوږ اورېدل طاقت لرلی شي، نه سترګه او نه په زړه کې تېرېږي. داسې خوشحالۍ دي په جنت کې. نو د جنت خوشحالي چې څوک 80,000 کاله محسوس کړي،
او د الله یو سکند دیدار یو سکند څه شی دی لکه ما کو تدا سکند یو سکند نو پر یو سکند دیدار د الله کې بدون خوند کې د جنت او یو زرو کال خوشاله وتیږي الله دون خشته او دون خپل مخلوق خشته او خپل پیدا کړی د اسمان ته وګوره د بندګانو ته وګوره نو الله بس مخکول د الله په شان حسن د بل چا نشته د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا نشته او افعالو کې کارونو کې د الله مثل بل څوک نشته کم کار چې الله کوي تاسو بل څوک نشته دا دومره غټ نو دا دومره غټه سپومې کې روانه کړې دا دومره غټ شنه چې درازه نو الله واحد سمانا ذات کې مثل نشته صفاتو کې مثل نه لري او په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي دا غي نظیر نشته الله الصمد الله بنیاز دی بنیاز سمانا مو معنا کو بنیاز دا معنا او په جنې روح کوم باندې کې وایي معنا په الله الصمد بنیاز سمانا ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله ته محتاج دی دلنده د چې الله الصمد سمانا شو ټول مخلوق الله ته محتاج دی مونږ په یو قدم کې الله ته محتاج یو کو غواړي قدم به وایو کو نه غواړي وخت کټ سړی به په کټ کې مفروتي که خشته خپل خپې به وي شل دی خمزدار مضبوط غټ کټ سړی به مالدار به دولتمن به کټ کې مفروتي دا ولي پالج والد الله سے کار نه خپل لاس کې د الله ته محتاج په خپل کې الله ته محتاج خو مضبوط غټ سړی به او خط ارسب طاقت باندې برابر نظر باندې لګي ولې استر ګنا دي نه استر کو کې الله ته محتاج په جمع کې الله ته محتاج باندې ګم باندې چاړه په وخت کې الله ته محتاج ډېر خلک یې تکانه پیدا کړی چې دا څه پته وي دا رنګ نور صفاتونه په زړه کې په لاسونو او سرمن هر یو په بچو کې ډېر خلک یې بچو پیدا کړي بچی نه دا دې بل څوک جوړول شي ډاکټر چې نه جوړ شي څه کوي وسه لوی ډاکټر دی الته ډاکټرانو په پتا خپل ثابت دي په جون کې الله ته محتاج لیکن رب العالمین اچا ته محتاج نه یو کون چې وي کون مخلوق پیدا کی یو کون چې وي مخلوق فنا یو کون سر چې مونږ اراده ولرو الله فرمای انما یقول له کن کن بیا پکې بل څه ضرورت نشته یو سات سره ماته دړې وړي وي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي حضرت اسرائیل علیہ السلام ته وو شپېلې وو نبی علیہ السلام فرمایي وې د څنګه خوشاله ژوند تیر اسرائیل علیہ السلام په شپېلې خولې خو دې دا الله ته غوږ مخامخ کړی دی ساري پټې کړی چې کله ومته نو چې یو ځل هغه په شپېلې کې معمولي غوندې اواز دننه کې نو دا غرونه دا به لکه د مالوچو د پاخوندې غوندې ورغلي دا ځمکه ټوټې ټوټې د انسانان ټول به ختم شي دا اونیس منیر ته به ختم شي یو د الله ذات وي اواز به وکړي شته لمن الملک اليوم شته څوک چې نن وایي چې زم پرویز مشرف زم بوش یم زه کلینټن یم او زه پلانکي یم او زه ګوربچوف یم او زه پلانکي شته څوک راوځي دې میدان ته هېڅ څوک به آواز نه نه فرشته او نه انسان بیا به الله په خپل آواز کوي لله الواحد القهار بادشاهي ده نن خو د الله ده کوم الله چې یو دی او ډېر زورور ده الله الصمد ټول مخلوق الله ته محتاج دی الله چاته محتاج دی وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو چې څه تکلیف درته ورسي ما سوا د الله نه بل څوک درنه شي هر چیز کې الله ته ځان محتاج غواړه کامیاب بیماری راشي علاج کوي علاج سنت دم ضرور استعمالوه دا سنت دی دعا کوه الله ته سوال کوه الله دا بیماری راوسته تا د ستاره ذات نه بل هیڅ څوک نشي نیکانو له علماو له دعا بدل نیکانو له علماو له دم بر باندې ډاکټر له طبيب له حکیم نه علاج بدل کوي چاته بدن محتاج کوي رب العالمین مېدا غنه وان يريدك بخير فلا رد لفضله او قال الله تعالی د خیر اراده وکړي د خیر رسول د چا پلان نه شي لم يلد ولم يولد لم يلد بچي نشي
پلار نه دی عیسی علیه السلام عیسایانو به عیسی علیه السلام یې زوی دی یهودو به عزیر علیه السلام یې زوی دی رب العالمین فرمایي لم یلد زما بچی نشته زه په بچو څه کوم بچی خو د هغه چا وي چې دی ورته محتاج دی دی وایي چې یاره مناسبه نو بچی به مې پکار دی او زما د مال وارث بچی که زه مړ شم نو خدای مري او نه الله بوډا کېږي بچی د ساجد او بچی خو د هغه چا وي چې ګوره چا بچی د هغه په شان دي لکه انسان بچی انساني د پیری بچی پیری وي نو که عیاذا بالله د الله بچی هم خدای وکړي نو خدای په یو نه مو وخت ثابت پلار بچی ته محتاج نو مو خو بخښو چې الله الصمد الله ته محتاج نه بچی ولا نشته او بل ځکه بل صورت کې الله تعالی فرمایي بعض عیسایان دا وي دا عیسی علیه السلام خپل ژوند نه په ځوی والي نیولې بل نه خو پردي بچي په ځوی والي نیولې بل دی ولن سبحانه لم يتخذ ولدا پردي بچي په ځوی والي نه نیولې افغان سوچ چې خپل بچي نه پردي نه چې ما خدمت وکړي الله تعالی خدمت وکړي ولم يولد اچانه پیدا پلان ولم پلان ولې پلان ولا بیا خو یو زمانه کې بیا خدای نو کوي پلان بیا عیاذا بالله نو ولا پلان شته نو ولا زوی شته او خیری فیصله کوي ولم يكن له كفوا احد دا الله هیڅوک همسر نه دې نتیجه یو ډېر لوی عالم دی په مصر کې اوس وفات شوی دی شکیب ارسلان وی خوب می لیده په خوب کې مې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ما ته تاسو کو چې ابو بکر صدیق یو تاسو ته نه دا نن مسلمان ولې په تکلیف کې پروت دی ټول مسلمان د کافر د لاسه په مصیبت کې پروت دی حالانکه مسلمان د الله دوست دی الله ایمان دی وان خوري تقول خوري کافر په لپاسه مسلط دی په تکلیف او په مصیبت کې لکه دې زمانہ کې وګوره افغانستان وګوره عراق وګوره پاکستان وګوره کشمیر وګوره دا نور ملکونه وګوره دا ولې کافر په لوی غلبه کې سره دي چې الله دشمن او مسلمان د الله عبادت کې بیا په تکلیف کې پروت دی وان تقول خوري د بیزته جون تیری مرګونه دي او جیلونه دي او په تکلیف کې پراته دي دا ولې وی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نچې مې تاسو کو نه غره ته وی چې ما سره دا سودا و نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو وی نبی علیہ السلام مبارک را ته فرمایل چې ابو بکر د دې مسلمانانو په سورې اخلاص قل هو الله احد سورت یقین نشته په دې اعتماد نشته وی چې زرا ویښم سوچ مې په لکه ته چې زمون په دې یقین نشته په ایمان نشته اعتماد نشته د کریم دغه معنا ده الله یو دی الله الصمد مخلوق ټول ورته محتاج هغه محتاج نه دي چاته نه ولا بچی شته او نه ولا پلار شته ولم يكن له كفوا احد فطاقت کې د الله همسر او مثل برابر هیڅوک نشته خو ټول مونږ منو که نه منو چې دا دی ونه منو خو سړی د ایمان نه خلاص شوي مونږ خو دا منو په دې اعتماد دی په دې یقین دی او نبي علیه السلام فرمایي چې د مسلمان په دې اعتماد نشته یقین نشته وی چې سره کې مې سوچ وکړو نو یو خبره ته ورسېدم یاره واقعي قرآن حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله ځان کې د الله صفت پیدا د الله خوی ځان کې پیدا د الله خوی څه دی د الله دا خوی دی چې ډوډۍ نه خوري اوبه نه څښي خواهشات نه لري دا چې موږ وجه نیسو که نه نو دا یو ورځ د سحر د سبا د خطو نه تر د نور پرېوتو پورې هر انسان کوشش کوي چې د الله دا صفت میدان کې لګونې پیدا زه هم نن به ډوډۍ نه خورم زما رب نه خوري زه هم نن اوبه نه څښم زه هم نن د خواهشاتو نه ځان ساتم لږ غوندې وخت خو به د الله خوی ځان کې پیدا کړم د الله صفت پیدا کړم دا مې وس دی زیات نه شم کولی اوس به قل له الله احد صورت کې چې د الله تعالی کوم خوی او صفت شته مسلمان کې دا نشته ولې الله احد الله یو دی مسلمانانو کې یووالی نشته
نن که د ټولې دنیا مسلمانانو کې وحدت او یووالی پیدا شي او دا ټول یو شي، که عرب دي که عجم دي. امریکا خو څه کوي چې زر امریکې بام ورته څو نه وي، داسې ده که نه؟ خو چې 50 شروع کړي بل د امریکې مرسته کوي، چېرته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري، چېرته بل رانیسي دا نور بیا د امریکې ملګري. که دا ټول کافر نن یو شي، کوم وخت به افغانستان راته او دا ټول ورته یو، په عراق راته او دا ټول ورته یو، او دارنګې دغه نه غوندې یهود په اسرائیل نښتي دي، که دا ټول مسلمانان ورته یو شي. اسې تاسو خپل زړه کې سوچ وکئ، که دا ټول مسلمانان یو شي، کافر به څه قسمه مسلمان ته ضرر او تکلیف ورسوي شي؟ نشته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا الله په قرآن یو شی، دا اختلافات پرېږدئ. او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام د مسلمان صفت بیانوي، چې د مسلمان صفت داسې لکه یو وجود، دا صفت یو وجود کې که غاښ خوږېږي ټول وجود خوږېږي، که په سترګه درد شي ټول سره بې خوبه، که په خپه درد شي ټول وجود بې خوبه، که دې ګوته باندې درد شي ټول وجود ورسره چغې وي. دقه رنګې که مسلمان په یو ګوټ کې په یو مسلمان رکوټي مسلمان درد شي، په کال کې ټولو سره چغې وي، په کال کې ټولو سره بیدار شي. دا صفت نن په مسلمان کې نشته. ځکه ورته نمبر 1 الله الصمد، صمدیت پکې نشته. صمدیت څه دی؟ چې دا ټوله دنیا نن الله ته ټول دنیا محتاجه، الله ته محتاج نه دی. مسلمان دا صفت ځان کې پیدا دی چې ما ته به ټوله دنیا محتاج دی، زه به چا ته محتاج یم؟ دا شته؟ نن خو مسلمان کافر ته محتاج، ټینک د کافر نه دی، جنګ هم هغه سره دا عقل دی. جنگ د کافر نه اخلي، جنګ هم هغه سره کوي. تو به د کافر نه اخلي، د هغه دپاره چې تاسو به په جنګ. عجیبه خبره، خمق القوم. نه د خپل ټینک جوړ کړه، نه د خپل جز جوړ کړه، نه د خپل څه بل څه جوړ کړه، او چې کوم شی جنګي سامان دی د کافرو نه اخلي، او بیا وایي جنګ به مې تا سره کوم. نو چې کوم کافر نه جنګي سامان اخلي او نه تم دی چې هغه سره په جنګ کومه، ښه شی به درکړي که خراب به درکړي؟ پردې به ټولې هغه سره لکه 116 جلدونه د نظر پر پردې ټولې امریکې سره پرتې دي، خو چې کم لږ زوړ شي بیا پردنې هلته کې میدان کې ولاړې، د البتو چلم نه وي. زمونږ مسلمان امریکایان په دنیا ویلو ټکنالوژي ده ورسره، طاقت دی ورسره، طاقت مسلمان سره طاقت کې ځان رسو کړی دی. تا سره ټوکه ده او هغه سره میزایل او یو شی جوړ کړی دی، صاحب ایټم بم دی او که څه مصیبت دی. اوس د هغې حفاظت دا رانه څوک یو نیسي. وسله دې لپاره چې وسله حفاظت کوي، موږ د خپلې وسلې حفاظت. امریکا وي دا خطرې ته روان دی، وي نه 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 موږ یې څوک نه شي وړی، نه نه دا بنیاد پرستو له روان دی ښه ایټم بم او دا هتیار، نه نه وي دا زموږ په مضبوطو لاسو کې دی، موږ یې څوک وړی نه شي. موږ د دې مضبوط حفاظت کوو. هلکه د وسلې به ته حفاظت کوې که ستا به کوي. تا ته نن امریکا وایي چې ایټم بم دی او دا ډېر خطره ده، وایي خوار شي خوله دې کوله وکړه چې برابر ده، دې بیا غږ وي د مارونو. او چې خوله خوځوي که نه خفه کېږي ما څه وایي مړه وایي خلک کم ځای ته ورسېدل، خلک سپوږمۍ ته ورسېدل او مولیان کم خوا ورسېدل. مولیان وایي خلک 1400 کال وروسته بوځي او خلک سپوږمۍ ته ورسېدل. نو مال حاجي صاحب کله خندا راځي، ویم کم سپوږمۍ ته پاکستاني قوم ختل، کم ساینسدان سپوږمۍ ته روان شوی دی او حافظ بشیر ورمنډه کړي د لکۍ لمن نه نیولې چې مخې موږ څوک رانیولي؟ تا کله جز روان کړی دی جوړی او ملا درغلی دی او داسې د کلک نیولي چې جز مه جوړ. تا کله میزایل شروع کړی دی او یو ملا درغلی چې دا مه جوړ. موږ خو دا نه وایو. قرآن سوی د مارونو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، څومره چې د طاقت وي د کافر په مقابله کې قوت پیدا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو غشی هغه زمانه کې غشي غوندې زمانه کې میزایل دی یا ټوپک دی یا د هغې ګولۍ ده. یو غشي چې چا جوړ کړو 3 کسو په جنت کې، یو هغه انسان چې څوک یې جوړ کړي په دې نه چې دشمن به سره پرې مقابله کړي، یو هغه انسان چې څوک یې بل له ورکړي د جنگ میدان ته یوسي، او بل هغه انسان چې څوک یې په دشمن فایر کړي. د خدای رسول او خدای پاک رب العالمین په خپله ترغیب درکړي چې جوړ کا وسله جوړه کا
ځان د دشمن نه وروسته مه پاتې کوه. خو کم قوم چې د ګنډلو ستن نشي جوړولی چین نه راغواړي، کم قوم بکسوه په خپله نشي جوړولی چین نه راغواړي، هغه قوم جز جوړولی، ټینک جوړولی. تیره تیره نه په ملا ورکولی. مولیان مونږ وروسته بوځي، مونږ خو تا ته وروسته نه یې بوتلي، مونږ خو تا ته وایي مخکې ځه، چا ته مه ګوره تکړه شه. مونږ وروسته بوځو خلک خو په څه کې بلکل بېشک یو ټکی دی 1400 کاله وروسته مونږ دا قوم بوځو، خو په ټکنالوژي کې او په وسله کې نه، په اخلاق او په عقیده. مونږ وایي 1400 کاله وروسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عقیده وه او کوم خوی اخلاق او عقل کې پیدا، ټګي به نه کې، دوکه به نه کې، دروغ به نه کې، مسلمان سره ظلم به نه کې، زیاتې به نه کې، مسلمان ته سپک به نه ګورې، بېعزتي به نه کې، د مسلمان د مال د وینې د عزت خیال به ساتي. دا 1400 کاله وروسته د نبي علیه السلام خوی دی، هغې له دې بوځي، خوی له دې وروسته بوځي، عقیدې له دې وروسته بوځم، عمل له دې وروسته بوځم. طاقت نه، طاقت خو چې څومره مخکې کېدی شي ورته کړه، په خپله د کار نه یم مولا بل خلک کم خوالاړ او مولیان کم خوالاړ. یو ما ته وایي تاسو مدرسو کې لګیا یې سبقونه وایي او خلک کم خوالاړ. مې دې نور دم ته پرېښې ته تکلیف شه کنه، ته مدرسه کې سبق مو وایې کنه، ته ولې دلته الله ورغی کې دلته چې مې تمبک جوړ کړی. وینه تاسو نه موږ نه څه غواړئ، دا موږ له شل دی قرآن ته پرېږده، موږ له شل دی حدیثو ته پرېږده. ټول کلي کې چې راغونډ کړو 15 طالبان دي، 15 دین زده کولي وو، نو موږ ته یې ولې سترګې خړې نیولې دي؟ پرې چې موږ د عقیدې، د عمل او د اخلاقو دا دین سنبال کړو او دا 15 سل تاسو ټمبک جوړ کړئ. تا نه پوره ده نو ما پسې چغې وې. الله اکبر. دا صفت چې تر څو مسلمان په ځان کې نه پیدا کړي او د کامیابي حاصله کړي، راشي زما په دې مخ لاړل، دې به صمدیت پیدا کړي، دې به ځان د دنیا په طاقت کې هغې انداز ته رسوي چې چین او امریکا د مسلمان نه وسله والي چې تا جوړه کړی تی په ما راخه دا نه چې تا هلته منډې وي. مونږ باید چې سخته راشي کم خوا منډې وو، امریکې له منډې وو، چین له منډې وو، روس له منډې وو. چې سخته در باندې راغله نو چین او روس او امریکې له منډه نه وي، خپل طاقت به دې برابري، خپله ټکنالوژي به دې برابري. امداد د به مکې مکرمې او مدینې منورې ته مونږ لم یلد ولم یولد، دا صفت بندان کې پیدا کړي. د الله نه زوی شته نه پلار شته، ته په ځان کې دا صفت پیدا کړې چې د الله دپاره به بیا نه زوی پېژنې نو پلار پېژنې. د جنگ بدر په مقام کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دشمنان مسلمان کې ولاړ دي، نبي اسلام خوا کې ولاړ دي او زوی کافرو کې. نو مبارزه به کېده، یو به راووت مقابلې له راوځي، بل به له وروت نو اول به پهلواني و بیا به عام جنګ کوو. زوی یې راووت او اواز یې وکړه هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له راوځي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو، هلکه وایي دا اواز د چا؟ دا د چا اواز؟ د عبدالرحمن خو نه دی زما نه زوی. ویې دی که نه بس تورې د کړنګ ورکړه او په منډه وروته. وی بل څوک به نه ورځې زه ورځم. وی درغلم بچې. نبي علیه السلام د مټه کلکونه وه، وی ته به نه وروځي بل څوک دی وبیا د الله دپاره بیا دا نه چې د ما زوی. عبدالله ابن ابی دی په یو جنگ کې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه، منافق دی. زوی مسلمان دی سوچا، د زوی نوم یم عبدالله دی. راغی نبی علیه السلام نه د الله رسوله زما پلار ګستاخي کړې ده په یو جنګ کې ستا، او زه خبر شوی یم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی، نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا به یې نه وجل. ما ته حکم وکړه چې زه لاړ شم او د خپل پلار اوس حلال کړم او سر یې ستا دی ښکلی. نبي علیه السلام مبارک وی نه بچې ما خو ستا د پلار د مرګ حکم نه دی کړی. سره د هغې نه پلار یې را روان دی، دی به له مخکې لمنه په اس باندې سور و، اس یې کلک ونیو، پلار ته یې بابا راکړ کوز شو. او دونه تاریخ لیکي چې د ده د پلار او د زوی په منځ کې دونه محبت او مینه وه چې دا په دغه زمانه کې د بل چا نه و. نو چې څنګه یې پلار راکوز کړ دې مری نه یې کلک ونیو، تو یې ورپسې راوویست. پلار دوی بچې عبدالله ته وی زما ستا مینه وي بابا، مینه زما ستا په خپل ځای. وی مری نه دې ونیولم وجنې مې
وی تا د نبی علیہ السلام په حق کې ګستاخی کړه، تا هغه ته ذلیله ویلي دي، ذلیله، او ځان ته دې عزتمن ویلي دي. قسم دې په ذات تعالی ته دې پرېږده. اوس دې په دې توره علالو سره دې ده چې نبی علیہ السلام منع کړی دې نه به یې وژنې، خو پرېږدم دې نه، اما په یو شرط دې پرېږدم چې ځان ته ذلیله وي او نبی علیہ السلام ته عزتمن وي. پلار یې وایي زه ذلیله یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم عزتمن دی. وی بیا ووایه وی ښځه ذلیله یم هغه عزتمن دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیله هغه عزتمن یم. وی دا اوس په مخه دی. ځان کې به دا پیدا د خدای نه پلار او نه زوی شته، ته به هم د الله دپاره پلار او زوی بیا حایل نه ګڼې، بیا پلار او زوی خدای. د بدر قیدیان چې ونیول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مشوره کېدله، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پاڅېده، وی صاحب زما خو یو رای ده، وی عمره څه وی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شوې خندل، لکه ده فیصله خو به سخته وه. وی ځان چې دا قیدیان ټول وجنو، خو داسې به یې نه وجنو، زما پکې ماما دی، زه خپل ماما وجنم، ستا پکې تره دی عباس، یو دې زوم دی ابوالعاص، ته به هغه وجنم، د ابوبکر پکې زوی دی هغه به هغه وجنم، د علي پکې رور دی هغه به هغه وجنم. هر یو کس خپل رشته دار وجنو. الله ته خواهو چې الله ستا د دین دپاره مونږ بیا نه پلار پېژنو، نه ماما پېژنو، نه تره پېژنو، نه رور پېژنو. عمر وی سخته فیصله ډېره سخته ده، دې ته غږ نه کوو، دا به الله مسلمانان. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار پرې نه خو، رونه یې پرې نه خو، قوم یې پرې نه خو، نو لم یلد ولم یولد. د الله زوی پلار نشته، ته به هم ځان کې دا صفت پیدا کړې چې کله هم د الله د دین دپاره مقابله راشي، بیا زوی پلار هر څه به غورځوي. نن مونږ څه کوو؟ نن مونږ د دوست دپاره آخرت ځان له بربادوو. هغه روان دی ډز لري، مسلمان اولي زه ورسره ټوپک اخلم چې زم در سره ده، کوي غلط که نه کوي؟ اخرت هغه دپاره تازه داد تباه کړه. حالانکې نبي علیه السلام فرمایي چې چا د بل مسلمان په مرګ کې یو ټکي و یو ټکي معمولي غوندې یو ټکي استعمال کړه بل مسلمان په مرګ کې، نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په تندي لیکلي آیس من رحمت الله، د انسان د الله د رحمت نه امید او مایوس دی. او ته ټوپک راځي او ډز لدي ولګه زه ورسره پلار به نه پېژنې، روی به نه پېژنې، او تر دوست او د یار دپاره هغه ته ځان ښه کوې ټوپک ورسره. دا کومه مسلمان دی؟ دا کوم دین دی؟ دا کوم ایمان دی؟ دا کوم دور ته دا خلک پاتې دي؟ دا د الله د رحمت امید مونږ د کوم ځای نه لرو؟ د الله د قهر او غضب د مونږ دعوت ولې ورکړو؟ ولم یکن له کفوا احد. مسلمان به ځان کې داسې طاقت پیدا کوي چې په مخ ته ځمکه دې مثل بني. هسې که په دې قل هو الله احد صورت باندې زموږ عمل راغی د نارونو، مسلمان طاقت راټوټې مسلمان قوم فوټېدې غوندې قوم، خدای ګواه دی که دا ټوله دنیا د خپل د ځمکې نه اوچت نشته، هسې په ټوک لګیا یو بې ځایه. نن په الله پوره یقین شته، فوټې غوندې تکلیف راشي خپل قوم کې او په خپل دغه کې خلکو پسې منډې وو، سوال د خلکو نه کو پیسه راکا او دولت راکا او نه 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 ورته کېږو، لوی الله هم پرېښه، جومات هم پرېښه، د خدای کور هم پرېښه، بوډا زمونږ نه خلاص نه دی، طالب زمونږ نه خلاص نه دی، تبلیغ والا زمونږ نه خلاص نه دی، بزرګان اولیاء نیکان صالحین زمونږ نه خلاص نه دی، ګیرو والا پسې مونږ خبرې کوو، مشر پسې مونږ خبرې کوو، ګاونډي زمونږ نه په اور کې ولاړ دی. نه خیر دا مسلماني کوم ځای ده او دا به د کوم ځای نه غواړو او د الله سره به مخامخ کېږو، جواب به ونه کوو. لارو کوڅو کې مونږ غیبت کوو، په دکان کې مونږ غیبت کوو، ټګي مسلمان کوي، دوکه مسلمان کوي، ګډون مسلمان کوي، پیو کې اوبه دی اچوي، مساله غلطه دی خرڅوي، پردې شوتل ډېرې وي، پردې لوګان دی تښتوي، پردې اوبه دی غلا کوي. دا خو د امریکې او د روس څخه څوک نه راځي. د مارونو الله دې مونږ کې صحیح مسلماني پیدا کوم چې لاول ما کې ورپسې ټوله صحیح مسلماني. د دې صورت رپورټ فضیلت ته رسېږي. یو صحابي چې به کله مونځ کاو او بل صورت به یې ویل قل هو الله احد دی ورسره ملګری. نبي علیه السلام دی راوسته وی دې خو همدغه قل هو الله احد په هر رکعت کې دي او که بل صورت مو دا ورسره ملګري کېږي. ورته ویې لکه دا ولې کې؟ وی زما ورسره مینه ده، محبت مې دی ورسره دې صورت سره، لکه الله صفت دی پکې. نبي علیه السلام وفرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه، د دې صورت دا مینه به جنت ته رسوي. بل یو صحابي دی هغه دا صورت اخلاص لوسته، نبی علیہ السلام په لاره تېرېده ووېرېده، وی وجبت
صحابه ته ما وجبت د الله رسول ته وجبت لفظ وجبت معنا دل دا شی واجب شو سوله واجب شو په جنت او یو بل حدیث کې راځي چې څوک درې ځله دا سورته وي قل هو الله احد درې کرتا الله به د پوره قرآن شریف د ختم ثواب ورکړي درې کرتا په ویل شي او چې لس کرتا څوک ولولي لس کرتا رب العالمین به جنت کې ورته والی شان محل جوړ کړي حضرت عمر فاروق وی د الله رسوله اوس موږ ځان له ډېر زیات محلونه جوړ ډېر زیات وی ته دومره نشي جوړول لکه څونه چې الله جوړول او چې سهار وخت لس کرته سورې اخلاص تو کولو د سهار وخت د مانځنه پس الله به په دغه ورځې د ګناه نه ساتي د نیکو توفیق ورکوي او چې کوم انسان سل کرته د ولولي سل کرته سورې اخلاص د 50 تو کالو ګناهونه به رب العالمین معاف کړي یو صحابي سوال کوي اللهم اشهد بانك الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا صورت مخکې وې دعا وروسته کوي نبی علیہ السلام او فرمایل وې دا الله اسم اعظم دی واغشته څه دعا کې ورپسې کوي که وقبلي نورونو تلاوت به ډېر زیات کوي ښه په معنا به م انشاءالله پوه شوي په مقصد به م پوه شوي او تلاوت یې ډېر زیات کوي ډېر خلک دي چې هغې له نور صورتونه نه ورځي ډېر خلک دي چې هغې له نور اذکار نه ورځي دا صورت هر چا ته یاد دی فضول خبر نه جوړېږي ټوله ورځ موږ غیبت په دکان کې په لارو کې په کوڅو کې خوله ځان له ستړې کړه بس د ژوند پته نه لګي الله یاد دی دا صورت وایه زیات یې وایه پیدا پکې ستاسو ده نو رب العالمین دې موږ له دواړو جهانو خیر را نصیب کړي خو یو شپې مې ساتلې دی او د بانک په وخت کې چغې وایي دې سره سوکم بس ښه پی وکړه د ډوډۍ ماته وایي چې چغې ډېرې وایي زه ورسره زه راته څه ووایم لږ که چغه روکې کړم عجوه کجورې اوه کجورې عجوه چې څوک خوري نبي علیه السلام فرمایي سحر په نام دې الله د سحر او دغه نه ټولو جادوګانو الله تعالی محفوظ ساتي او د زهر او د اثر د رب العالمین محفوظ ساتي دا الله زموږ د آفاتو مصیبتونو تکلیفونو غمونو په امن کې وساتي خدای زموږ په دې ژبه د خپل ذات او د خپل حبیب ذکر چالو کړي الله تعالی موږ د ګناهونو نه وساتي الله تعالی موږ د هر قسمه مشکلات او مصیبتونو او تکلیفونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي الله چې مسلمانان نن په کومه خاوره په کوم ځای کې د کافر د لاسه په تکلیف او په ذلت کې ګیر دي خدای دغه مسلمانانو امداد وکړي دغه کافر خصوصا امریکایانو د هغوی ملګري دا خدای په خپل قهر تباه او برباد کړي مسلمانان ترې محفوظ کړي رب العالمین چې څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي زموږ د حلالو پراخه رزق نصیب کړي خدای موږ د مخلوق د احتیاج نه وساتي مخلوق ته مو محتاج کړي او بیمار سیدیات او ملګري دعا ورته وکړي څومره چې مریضان دي په کوروش بدانو کې الله ټول شفا ورکړي او څومره کسان چې وفات دي تېره هفته کې یو درې کسان وفات شوي دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي